زمون په دې علماو کې یو لوی عالم تېر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه په هندوستان کې تېر شوی دی سپین ږیری عالم و ډېر نیک پارسا متقي انسان او کور کې دننه با پرده زنانه وې هغې زنانه به په کور کې د قرآن شریف درسونه کول اوس هم الحمدلله زموږ د علماو په کورونو کې د قرآن شریف درسونه اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې پخوا خو د بناتو مدرسې نه وې نو په دې کورونو کې دننه به د عالمانو په کورونو کې دننه به دا خدمت کېده چا به په ناظره ماشومانو قرآن زده کو چا به ترجمه زده کوله چا به حفظ زده کو اوس هم ډېرو کورونو کې شته نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د بیبي د لونه د خویندې هغې به لګیا وې او خلکو ته به یې قرآن ښو چا به قرآن ښو په ناظره چا حفظ به ښو چا به د قرآن ترجمه او علوم ښودل یو ځل چې ته خپلوانو کې واده له روان دي ما خو نیکان خلک وو نو ټانګه کې ناست او د ټانګې نه ګیر چاپېره په خوا که ستاسو خیال و نو زمونږ دا خلک چې به ناوې په ټانګه کې تله نو شاته به یې څادر دې ته وکړ دا عام رواج و اوس هغه شی نشته شاته به مکمل د ټانګې نه څادر ته وکړی و نو ناوې به پکې پټه ناسته وه او د کوچوان او د شاته سیټ میاس کې د ډډې هغه ځای چې دی هلته به هم څادر تړلی کو د مشرانو نه تپوس وکړئ نو زنانه به په پرده کې ناسته وه نو دا خو د نیکانو کور زنانه وې چې ته بار وتلې نه وې ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي نو ټانګې نه ګیر چاپېره څادر ته وکړی او دا زنانه پکې شاته ناست وې مولانا صاحب پکې مخکې لاس خپلوانو کې واده هغې له روان او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه تلې یو ځنګل کې یو شاله لار وه په هغې کې روان هلته ډاکوان ولاړ ټانګې ودرول ټانګې چې ودرولې وي دا زنانه راکوزې کوي دا زنانه راکوزې کوي مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانه څه کوې خو که مال هم پکاري پیسې پکاري ووایې زه به درکړم مونږ سره چې څومره پیسې به ټولې دله درکوم کالي دي هم دله درکوم موږ زنانه چې ودونو لذینو ګوتمې پوتمې موتمې او میلونه چې اون درکوم او ډاکوان وی زمونږ دوه مقصده دی دا اول به دا زنانه راکوزو نو موږ به خپل لونه خوشحاله او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیلو او زمونږ مقصد ورې ملا صاحب دام دی راکو دی مولانا لطف الله صاحب وری په جواب شو سپین ږیری ملا دی او رپېږي ایت خدای ظالمه ظلم مه کوئ دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بار دنیا نه ده لیدلې دا ټولې د الله د قرآن استادان او دا غون کلی د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي ای ظالمانو ولې ظلم کوئ دا په باپرده ښځې دي زنانه دي او قرآن استادانې دي د قرآن شریف او د دین نو ظالمانو ظلم کوئ ولې دې ظالمانو ظلم کوئ خو چې څه پکاري نو زه یې ته دله راغونډومه په دې نظر مه لګوې په دا د هغه ښځې نه لري چې ستاسو نظر پرې ولګي دغه مشر وی د ډاکوان وي دا مولانا صاحب سپین ږیری دی دا د لحاظ به وکړه د ښځو خو دا داسې وکړه چې څه دې غونډې راواله وایي بس پکته یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټی وایي ته بې غم اوسه یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه کې غونډې ته راغونډو مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وی اله بچې هر څه راکړې د غم نه خو بچ شو خلاص شو د قرآن د مخه بچ شو خو شا به کالي راکړي زنانه هم نیکانې وې چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي نو چې هغه څومره کالیګانو والی او ګوتمې او واده له ځي نغدې پیسې غونډې راواغېستې او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشرلی ورکړې راوړه مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي وی نه هېڅ مو نه دي پرېښې دا ټانګیوال کری د هغه مونږ نه ده ورکړی تا سره ما واده وکړه جبه مې وکړه واده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به واده خلافي څنګه وکړم
نه وعده خلافي کوم چې وعده مې وکړ څه مې ته د دراغون کړ او نه دروغ وایي. ښځه ټانګه روانه شي، ډاکوانو مال واخیست، د زنانو عزت خدای بچ، دغه قرآن د مخ او دغه سپینګري د مخ چې ټانګه څه منځې لاړه، یو ماشوم انوسی و د مولانا لطف الله صاحب. ای بابا جی شکر شکر شکر. وی ولې بچې؟ وی زما غوږونو کې والی وی خو زمونږ یېرې شوې. وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شوې، خو مونږ ورته خیال نو زما والی پکې بچ شوې. مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وي ټانګه ودروه. وی ولې؟ وی ودروه. وی بچې راکړه دا والی. الله شابه. وی بابا جی ولې؟ وی نه ما واده کړی چې هر څه به دله راغونډو، زه دروغ نه ویم، دوکه نه کوم. اوس ګوره ډاکوانو نه خلک شی پټوي، چې ډاکه څوک کوي نو خلک ته شی پټ کړي چې دا بعضې شی ونه ویني. بعضې ډاکومار په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټ کوي، نو چې چاوس کېږي شی دې پټ کړي او دوی ته شی پاتې شوی بیا ورکوي. ماشومه په جړا شي بچې مه جړه، ستا جړا برداشت کولی شم، خو الله چې په دروغو ماله کمه سزا راکوي هغه نشم برداشت کولی. ستا اوښکې را باندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والی وباسم. واقعي دا نوسان وسي ډېر زیات ګران، د زامنو او د لوڼو نم نوسي ګورې ګران. دا قانون زموږ باباجي به خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، هغه به یې تاسو د پلار نم په ما ګران دی. غوزل مو ته یې دا ولې؟ نو هغه وی ګوره زوی اونه ده نوسې میوه ده، زوی اونه ده نوسې میوه ده، نو میوې ته خلک خوشحالې کړ، نو نوسه نصي خواږي. نو حاصل دا دی چې ورته یې وی راکړه ستا اوښکې ستا جړه دا به برداشت کړي، ډېره ګرانه ده خو برداشت به کړم، خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی، او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی. دې ته نیک عمل وي. زما ورور مونږ څومره دروغ وایي، ټوله دنیا نن په دروغو روانه ده. حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده، لعنت الله علی الکاذبین، دا خیره ده چې څوک دروغجن وایي الله خیره کړې ده. د الله خیره خو زمونږ په شان نه ده، مونږ خو د الله نه غواړو، الله چا نه غواړي. مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي، لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت نه لرې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا د حضور پاک مبارک وینا ده چې کم سړی دروغ وایي د هغه د خولې نه یو بدبویي روانه وي، هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وایي. دروغ دونه خطرناکه ګناه. او رسول الله مبارک وایي ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول، د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کوم سړی دروغ وایي نو د ښي وختي کې به والا د قبر کې یو چاړی ږدي، یو کونډه و دې غوږه پورې به راکاږي، بیا به وله دې ګس وختي کې ږدي دې سټه پورې به راکاږي چې دا یو طرف شلی دا بل به جوړېږي، بیا به شلی چې دا بل طرف جوړېږي دا بل به وله بیا شلی. دې سزا ده د قبر. دروغ ډېر خطرناک شی. زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت ته چې صادق او امین، دی به دروغ هم نه وي، دی به خیانت او دوکه او ټګي به نه کوي. بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی. دماغه دروغ څه دپاره مونږ وایو؟ دې دپاره چې پیسې پرې وګټو، په حرامه دې وګټله. دروغ څه له وایو چې دا ملګری رانه خفه نه شي. ټیک شوه، د ملګري خیال به ساتو، او ملګري وروستو د الله مخکې دی. مونږ وایو چې الله خفه نه شي، او دروغ به نه وایو، رښتیا خبر، او د رښتیاو انجام ګورې ښي دلته اوس واوړه، دلته د رښتیاو انجام ووایه. والی ترې راوانغېستی، زنانو هم ورته وایي چې باباجي دا ته څه کوې؟ بس ډاکوان خو پاتې شو، نه ما وعده کړې ده چې څه دي ټول دله در کوم. دروغ ولې ویل؟ هغه والی راواغېستی، هغه ډاکوانو ته پسې اواز کو ودرېږئ ودرېږئ. هغې ویې چې څوک ملګري وله راغلل او هغې ته منډې والې وې، منډې مه وهئ، دا والی دله در کوم. ډاکوان ودرېدل، منډې 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 وې. ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې څه دي اون به تېره دلاله، او دروغ نه ګناه ده. نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی، او ما ته یې په لاره وي چې بابا مبارک شکر دی، والی یېرې شو زما غوږ کې پاتې. ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی راوست، زړه مې درد کوي د هغه ماشومې نوسی نه چې دا والی مې راویستل. خو دروغ درته نه ویل،
دا پاتې دوکه در سره نه کو دا پاتې دا واچ اولا وکړه چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو ملګری کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ انورې کېن وی ګوره دا هم انسان دی او مونږ هم انسان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمانان دلم خدای روزي ورکوي مونږ هم خدای روزي راکړي دلم خدای جون ورکړي مونږ هم خدای جون راکړي دلم دوزخ او جنت شته که خدای خوشحاله که جنت ته به ځي که خفه که دوزخ ته به ځي مونږ هم جنت او دوزخ شته دا مونږ په کم او تا په کم موږ ټوله ورځ نښتي او پردی ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی او په مونږ کمزوری دی سر کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي ډېرې د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی مونږ پسې د کم ځای نه راوړې ولې لکه د خدای یره ده چې دروغونه مې بدخلافي ونه کوم تاسو یقین وکړئ هغه غول ډاکوان دوبګار شو چې څومره کالي د نه اخیستي وو هغه یې ورته واپس کړ او مولانا صاحب مونږ د ځای راته ښایي تا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړ دا برکت دی د مارونو درو د رښتیا دنیا کې به هم الله خیر درکوي او په آخرت کې به هم الله خیر درکوي ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي د مارو نو چې تا الله خوشحاله کو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی د الله په لاس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره دی بچی د الله سره دی جنت الله سره دی روح صحت د الله سره دی وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زما طرف نه دي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وی خزانه یې ما سره دي نو ته به الله خوشحاله الله به تا خفه کوي چرېم نشي کېدی دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې اب هم ازمایښي وختي به پاسه ماشوم به پړه نه کېږي ټیوشن ته به کېنې د ماشوم له به نه کېږي هله شا به بچې څپېړه به هم ته کله وباسې مینه به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه کې دله ته عذاب چې دې سکول ته لېږې دا دله عذاب نه ورکوي د باندې چې بعضې خوراک به یې خوښي ته به یې نه بچې دا ښه نه دي صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکوي دا یو ازمایښ دی دا ماشوم سره مینه محبت مستقبل ښه جوړول نو بعضې وخت به انسان تکلیف بیماري هر څه به راځي او به د خدای د طرف نه عذاب نه اب داسې وي لکه ماشوم لکې ته زوره نه ورکوي چې دې ښه سبق ووایي نو ته الله خوشحاله که په عبادت الله خوشحالېږي نو داسې به څنګه وشي کې دې نشي فطري عمل دی طبیعي عمل دی تخلیقي عمل دی چې ته چا سره مینه کوې وغیره سره مینه ونه کړي ته چې الله سره مینه کوې الله به سره خامخا مینه کوي پاتې نه بدل په دنیا کې به هم درکوي په قبر کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي الله خو پرېږدي نه د چا بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم استاسو نه زه غیرتي والله اغیر مني الله زمانه غیرتي دی نو غیرتي د چا بدل په ځان پرېږدي چېرې نه غیرتي انسان د چا بدل نه پرېږدي نو رب به د چا بدل کم ځای پرېږدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کوه چې الله پرې خوشحالېږي د مخلوق پروا نه ساته کوشش کوو چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کوو چې مخلوق خفه نه کړي دا هم عبادت دی حقوق العباد خو ډېر شی دی د حقوق الله نو عباد ډېر مضبوط دی خو نه چې الله او رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحاله الله خفه کېږي الله خوشحاله بنده خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا به ساتي هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه بیا وروره خفه کېږه ما ته خفه کېږې مه خفه کېږه زه به خپل رب خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې نه چې ټکراو دی نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خبر کېږه پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي په ما د خدای نه څه ګران شي لومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک څه فرمایي ماشاءالله وی چې الله دې خوشحاله که الله پاک دې خوشحاله که نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله به درنه ټول ختم کړي
کفاه الله همه ماشاءالله ټنشن پریشانی ختم شي دا فالس رب العالمین په لاس کې دنیا کې هم په دې هندوستان کې یو فیصله شوې ده یو جج کړی ده هندو جج کړی ده هندو یو ځمکه وه په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف و مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک و هغه وی چې هلکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه روکه مې وګټله جومات به جوړو هلته هندو چې پیش شو چې دا خو د جومات خبره کړه اوس خو به نور مسلمانان ودرېږي هغه اعلان وکړه وی دا زما ځمکه روکه ما وګټله مندر به پې جوړو خبره لاړه خلک هوښیار دي که نه ځان له ډلهبازي پیدا کوي دلته مسلمان سره مسلمانان ودرېدل هلته هندو سره هندوان ودرېدل عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خوا مسلمان ولاړ دی ورسره شاته مسلمانان ولاړ دی خو هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ دی شی انفرادي و اجتماعي مسئلې لاله مسلمانانو به چغې والې جومات جوړو جومات په دې جوړو دا زموږ ځمکه ده هندوانو به وایي دا زموږ ځمکه مندر به جوړو اوس خبره د دوو کسو نه کوم خوا لاړه مندر او جومات ته لاړه جج وی چې دا څه په جنجال وړېده روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دوی خو په سلګونو زرګونو هندوان راځي چا له فیصله وکړي که دا ویم چې دا د مندر شي دله ورکوم جنجال جوړ دی که ویم چې دا د جومات شي دی خو جنجال جوړ دی جج هوښیار هغه دا او هر تاریخ کې به په سوونو خلک یو خو په سوونو به بل طرف ته او چا به جومات زنده‌باد او چا به مندر زنده‌باد او چا به اسلام زنده‌باد او چا به هندو مت زنده‌باد یہ جنجال عوامي مسله چې راشي بیا ججان غریبانان هم حیران شي جج په یو تاریخ کې هغه هندو او مسلمان ځان لټول ویې لکه یو خبره کوو پرېږدو ګواهان او قسمونه او څه به پرېږدو یو کار نه کوو چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته وي چې دا ځمکه د چا ده نو په هغه فیصله وکړو نو هغه هندو ورته وایي ویجي دلته یو مفتي صاحب دی مفتي الهي بخش سپین ګیرې سړی دی او عالم دی نو که د دې مسلمان خوښ وي نو فیصله هم په هغه کوو هندو د مسلمان نوم واخیست او هندو ته پته وه چې ځمکه د ما ده او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې دی دروغجن نه دی رښتونه دی دی به رښتیا وایي دا هندو په اعتماد وکړه دا مسلمان صاحب مفتی الهي بخش که د ده خوښه هندو نه دی مسلمان دی ده نه تپوس وکړه فیصله وکړه مسلمان کم دی غږ کولی شو چې پرې نه کړو مسلمان خو ګیر شو د خدای پاکه زما د دین د مشر نوم ته واخیسته زه څنګه رستو شم او مسلمان لکې وایي چې مفتی الهي بخش به مندر له څنګه ورکوي او به خامخا ماله راکېدو پې جومات جوړو وی صاحب ټیک تا دواړو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین د هغه په فیصله راځي دي مصالحت دې ته جج هغه فیصله کوي او بعضې وخت ججان مصالحت نه کار دي چې په خوشوشلوبۍ باندې دا کار وشي هندوان مسلمانانو زنده‌باد چغې جوړې کړې که خیري ولې چې مفتی الهي بخش خو به هندو له فیصله نه کوي موږ له به یې کوي ولې که هندو له وکړي خو مندر به جوړېږي ابه څنګه ده وایي چې په دې د مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولاړ ټول عمر دې پکې شرک کوي هغه هندو چې بار راووته ملګرو ته څه چل دی وکړه ډېر سپین ګیري مفتي صاحب نه دی همې فیصله کې ورایي ته وایي خدای دې مردار کړي خدای دې بېخومه وارشي مونږ د سره څو تاریخونه راغلل نو تا په هغه ملا باندې په مسلمان د خبره ورواړو چې به فیصله کوي هغه د مندر فیصله کولی شي تاله اوس فیصله کولی شي دا ویلی شي چې دا راده دې ته به مندر جوړی او جومات پرېږدي مندر به جوړوي بوتان تا دې څه وکړل بس هغه وایي چې اوس خو ما لیکل کړي تاریخ کې راغی مفتي الهي بخش صاحب ته راوست ښکلی عالم چې راوسته بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي هلته هندو ولاړ دی خوا مسلمان ولاړ مفتي صاحب یې راوسته مفتي صاحب ستا نوم الهي بخش پلان کې دوی او دې په تا باندې د دواړو اعتماد دی رښتیا ووایي دا ځمکه د چا مفتی صاحب ورته وایي دا ځمکه د هندو ده دا د مسلمان ده ما ته پته ده زه سپین ږیری یم او سبا به روز روان یم قبر له دروغ ولې ووایم رښتیا به وایم پردي حق یو بل له ورکول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده ما ته چې تر څو علم دی د ما د علم مطابق دا ځمکه د هندو ده جج ورته وایي وی مفتی صاحب خبرې چا دله ځمکه ورکړه ته ووایي دی خو به مندر جوړوي ویره ده خوښه ده د ځمکه که مندر پې جوړوي که قصابخانه پې جوړوي که شی پې جوړوي زه خو پې نه جوړوم
ما نه خو تا دا تپوس وکړه چې ځمکه د چا د دروغ وی اوس مندر خو پېزه نه جوړم دی به جوړ خدای پېښه ولې خپل کور باز نشي جوړولی ولې په خپله ځمکه نشي جوړولی زه خو یې مندر له نه ورکوم ما خو تا ماته وی دا د چا نو ما رښتیا وی دروغ نه وی ماشاءالله جج څه لیکي جج د تعزیراتهم په کتاب د پاسه فیصله لیکي هغه سن معنی اوسیر دی او هغې کې څه لیکي هغې کې لیکي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان بیلا اسلام وګټله او څنګه اسلام وګټله هغه هندو چې دا خبره واورېده وی ښه دې ته ایمان وی دې ته اسلام وی وی صاحب دا ځمکه ده ماله راکړه دا ځمکه خو د ده د اسلام نه زه متاثر کړم چې د رښتیا ووی د مندر له ماله ځمکه راکړه جومات ته یې قبوله نه کړه د زما په حق کې فیصله وکړه رښتیا ووی د خدای نه یېرېږي دا سوچه دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخکې که د په لاس بیعت کوم زه مسلمانېږم هندو خدای مسلمان که ټول هندوان خدای پاکټیران خدای پاکټیره کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړه چې په دې به جومات جوړېږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې به الله مدد کوي دا خو زما خبره نه ده دا خو د الله د قرآن وینا ده اساس من غلط ليس قلنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نیک عملو کې خضر کسړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پیدا لري ولې چې ایمان نه اس عمل فایده نه لري فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دنیا کې به د سکون اطمینان ښکلی جوړ او آخرت کې به خدای پاک اجر ورکړي زمانو نیک عمل وکړو عبادات وکړو او د عبادات او د نیک عمل داسې شی چې زموږ اصل کې یو بس مشکل دی ته به تاسو یو مثال در د صحابه به د نیکو ته ډېر زړه کېدل او ډېر شوق به یې کېدل هغوی به یو بل ته وی راځه چې لمونځ وکړو چې دمه شو موږ په مانځه ستړي کېږو هغوی به وی راځه چې د قرآن شریف تلاوت وکړو ټوله شپه به یې د قرآن شریف تلاوت کوو مونږ ستړي کېږو هغوی به امام پسې ولاړو که امام به قرات کم ووی نو خفه به شو وی نن خو د قرات کم ووی او مونږ چې امام قرات اوږد کړو مونږ استاد جي کوم خوا پکې تللی وی کله په یو خوا ودرېږو کله به بله خوا ودرېږو د دې مثال به هم در مونږ روحاني بیماران وي هغه روحاني کې وو یو سړی دی هغه جسماني بیمار دی تبی ده نو که هغه له خوږ شی ورکوي نو په دې خولې یې تریخ لګي خوږ شی ورکوي ته به صفراوي مرض دی او تا وله فکر ورکو یو په خو نه لګي مور ورته وي ډاکټر لږ په خوره دا ګولۍ به په مړه خورې د خو نه مې تېرېږي تریخ را باندې لګي هغه خوږ کیر او ته روغ له ورکړه خوږ کیر څنګه پمبار به وخوري دله ورکې نه مې تېرېږي نو دا کیر تریخ نه دی دا خوږ دی خو دی ورته ناجوړه دی د ده ورته شوق نه کېږي د ده په خوله تریخ لګېږي دقه رنګې دا عبادات خوندور شی دی څنګه چې کیر د بدن غذا ده او خوراک دی دارنګې نیکۍ او عبادات د انسان د روح غذا ده بدن خوراک کوي پرې غټېږي روح عبادات خوري پې غټېږي بدن ته چې زهر ورچی نو بدن پې تباه کېږي روح له چې ګناه ورکوي دا زهر دی نو روح پې تباه کېږي د بدن د طاقت دپاره میوې او خوراکونه ورکوه او بدن که تباه کې نو وله زهر ورکوه او خراب خوراک ورکوه دقه رنګې روح د خوشحالۍ د روح خوراک نیکۍ دی نیکۍ ورچوه او که روح تباه کې ګناه دا زهر دی د روح لپاره مونږ روحاني ناجوړی نو خشته عبادات مونږ له خوند نه راکوي که مونږ روحاني ټیک شو او برابر شو نو بیا به راله عبادات خوند راکوي بیا به مونږ په عبادت خوشحالي لکه څنګه چې به صحابه کرام په عبادت خوشحالېدل یا د خدای نیکان بندگان خوشحالېږي نه تهجد له پاسي د الله تهجد کوي تهجد ولا خوند ورکوي مونږ تهجد له نشو پاسېدی خوب خوند راکوي مونږ پېشمني نشو پاسېدی مونږ وایو یاره دا خو لږ اوده به شي راشه او د پېشمني دا خوب ډېر مزېداري او دا بزرګان او نیکان به ټوله شپه به خدای ته جړل او د الله عبادتونه به کول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز بادشاه دغه مریدو عبدالقادر جیلانی او صاحب ایمان کله ملاقات له بولته
یو ځل لاړ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لنګر د دنیا خلک وخو په سوونو خلک سات ډوډۍ خوړه په سوونو به ماښام خوړه بله خلک به دا بادشاه صاحب چې راغی کور کلي ته نو د خپل میټینګ راوغوښته او هلته کې معلومات واخیستل وي دا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا لنګر چې دی او دا خلک چې دا دنیا راځي او سهار او ماښام پوره کې تامده نشته وایي نه څه منډې دوکانونه څه ظاهري سپیس هم نشته وایي دا خو به غریب ډېر قرضدار وي دونه مېلمانه راځي اوس شته نه ته خو به بلا پیسې له د خرج کېږي نو چې راغی میټینګ یې راوغوښته خپل وزیران مشران او د یوې صوبې د نیمروز اوس هم شته د دې غونډې یوې صوبې آمدن چې څومره سرکاري راځي دا به ټول د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه لنګر د وقوي سرکاري محصولات راځي د بعضې څیزونو ټکس جاس بل شی او خوشحاله یو کاغذ یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې زه ستا د پلانکې علاقې بادشاه ستا مرید ما ستا لنګر ولید ډېر لویه خرچه پې کېږي لہذا د نیمروز د صوبې چې څومره آمدن دی دا به میاشت په میاشت 2 میاشتې هر څونه چې وي ستا لنګر له به راځي دا ستا د لنګر شو خط چې ورسېد عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه رسړي ته وی راشي جواب ولې اوس نو په خط د پاسه په شا په پارسی کې یو 2 شعرونه ولیکل په دې هم ځان پوهېږئ ګوره دا علاقه فارس وخه بس ما یو ځل دا قصه کړې وی چا وی دا عربي و که دا فارسي و دا علاقه فارس وه دا خو چې صحابه بیا رالل کوفې ته او بصرې ته صحابه د مدینې منورې د مکې مکرمې نه دلته عربي جوړه شوه عراق فارسي و تاریخ وګورئ دا فارس و ایران فارس و کوفه بصره فارس و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه کې پیدا او فارسی و د فارس دې ته ټول د فارس وې دې خپله ژبه فارسي وه دلته مجوسیت چلېده خپله ژبه فارسي وه دا بیا صحابه چې رالل کوفې ته او د علاقو ته نو هغه ډېر زیات صحابه رالل او هغوی دین خورا نو خلکو عربي زده کړه د صحابو نو د قرآن دپاره او دغه دپاره نو دا دوی له فارسي ده ذاتي ژبه یې فارسي وه دویمه ده چې زمونږ علماو له پخوا فارسي ټوله له ورته زمونږ پاکستان کې چې څومره خلک و فارسي به یې زده کوله کتابونه فارسي کو زمونږ هندوستان کې چې څومره علما کرام دي هغوی په فارسي کې شرح لیکلي غټ غټ کتابونه په فارسي کې لیکلي نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خط په شا ودې یو 2 شعرونه ولیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه با دا قاری طویب صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې دا واقعه لیکلې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری زانگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خراب عبدالقادر جیلانی سے بتسوی وی اے د سنجر بادشاہ ته خو یوازې د نیمروز د صوبې خبرې کې او که زما په زړه کې ستا د سنجر د ټولې بادشاهۍ هم څه سوچ راځي چې دا ټوله بادشاهي دې باته شي او د دې مدن دې ماله راځي نو پخوا به د بادشاهانو تاج تړه تاج به یې په سر او دې تاج کې به توره پټه تلې وه د حسن او د ډول دپاره نو که د ټول سنجر د بادشاه هم زما څه سوچي چې دا مدن دې ماله راشي نو ستا په دې تاج کې چې کومه توره پټه تلې ده زما قسمت او بخت یې الله دغسې تور کړي ته یوازې نیمروز یادی د ټولې بادشاه سوچ به هم نشته ستا ولې ځکه زانگه کې یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خراب ماله چې خدای د نیم شپې کومه بادشاهي را کړې ده او ټوله شپه بېغمه پاسم په نیمه شپه کې اخره کې او الله ته عبادت کوم او سجدې کوم او خدای ته جاړم او رب سره مې کنیکشن لګېدلی د هغې نه پس د نیمروز بادشاهي د اوربشې په قیمت هم ناټ اساس خدای ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ما نه کله یېره شي خبره خو غالبا چې یو 2 هفتې شو چې راته یې کړی وایي مولوي صاحب ډېر سخت ناجوړه او مختلفو حکیمانو ډاکټرانو نه مې علاجونه وکړل خو نه ټیک کېدم او غالبا چې دیم الفاظو چې یاره بلکل ډاکټرانو راته جواب راکړ وی خدای ته مې وجړل ډېر مې وجړل چې الله دا بیماری خو د ډاکټر په لاس کې نه ده چې مانې اپو یو سبب دی دا بیماری خو تا راوستلې او ته به یې لر کې او خدای پاک ولې ته کمزورې چې د مانه بیماري نشي لر کولی
خو تا راوستې راته به یې لرکې وی ورته مې وجړل وی قسم دی که چې دارو مې غونډ پرېښودل او خدای مکمل ټیک ټاک کړه یقین مضبوط پکار دی په الله الله ته ځان نږدې که من کان لله کان الله له ډوډۍ د خدای په لاس عزت د خدای لاس کې رزق د خدای لاس کې بچي د الله په لاس کې قسم دې داسې خلک مې لیدلي دي داسې خلک چې هر څه شته نیکان خلک هم دي په دې یونیورسټي ټاون کې یو ځل تېره موده وشوه ما د چا روټۍ کړی دې تقریبا کم از کم 14-15 کاله نه به زیات یو نیک سړی بیا د ما سره خیر ملاقات هم مې ډېره موده وشوه او ډوډۍ چې ما له وکړله ما سره ملګري نو د علاقې علما هم راغونډ کړي وو د ښه هوټل نه دا بوفیانې او دا سیدونه ویدونه راوړي وو درستخوان ولګې حاجي صاحب دومره تکلیف ولې کړی وی دا هم لږ دی د خوشحاله یم چې نن ته راغلی و ملګري راغلي دي ستا د مخه بلا علما یې راوست زه داسې خوی کېناسته مه راسه دلته ناست چې موږ روټۍ ته کېناستو مړه هر قسمه نعمت پکې و هغې غریب لی تپه نه وکړو دا څه ورته وي ډونګه وه په هغې کې سپورې سپینې مخې راوړې سپینې مخې وې راویشتې په قاشوغه به خوړلې مې دا دومره وي دا په ما بند دي نه شم دا غوښې او دا پیسې په دا مې اوس وخوړې نو بس اوس به پروت دی دقه شی د ما خوراک دی نه پکې مالګه شته نه مساله شته نه پکې غوړي شته رښتیا ووایه که مال خو شته خو باندې نه به خورې دولت خو شته خو باندې نه به خورې او یو ډاکټر صاحب زما یو دوست دی هغه ما له راولېږه ما ته یې وی چې زما یو استاد دی او زما دوست دی او دې تا سره یو څو خبرې کوي تا سره ملاقات کول غواړي وی بالکل دا دي څه ټیم راشي مې چې څه ټیم یې خوښي خو ځه سهار دې وختي راځي سهار وختي راځي ما ولا چای ناشته برابر کړه دې غریب وختي راغی ما کېناو په بیټه کې چې دې څنګه کېناسته په بلق په جواري صرف یو پیاله چای زما د مخ اوس کله ناشته ماشته ونه په ډاکټر صاحب ولې یار وی تعالی راغلی مو په ډېر غم کې مبتلا یم ولې وی یو زوی مې دی لو پردیش پروفیسر ډاکټر چې څه ګټم هغه زوی مې لوځي ښه مریضان ګورم ښه پیسې ګټم زوی مې لوځي او داسې نه لوځي ملګري دي ورسره لوفران او دام نه چې سواد ته بوځي خرچې پې کوي مری ته بوځي خرچې پې کوي دا خو وړې خبرې دي سنګاپور ته بوځي ملیشیا ته بوځي خپلو ملګرو له ټیکټ یې وکړي او پرې ځان سره بوځي هلته هوټلو خرچې پې کوي بیا ګفټونه والا یې ځان ته راولي چې څه ټولې اور نه مې رانه خرڅ کړل نه مې مني راته مې بچې دا ته څه کوې لوفران دي بس بابا دا خو هر څه تا ما له ګټې ما راکړه کړه چې ته مرې بیا وروسته زه به یې په ژوند راکړه کړه ما ته مولوي صاحب بېګې هم را باندې ډزې کړې خدای دې بچ کړ څوک هم ما ته څه چل وکړه وی زه یې وجلی شم په یو سیکنډ کې به یې مړ کړم څوک به دې خبر هم نه خو زوی مې د لاس مې نه ور زه هم دا لور او دا خوی دا ښځه دې خرڅه کړه ماله را پیسې دا کور دې خرڅ کړه دا هم خرڅ کړه بلا کورونه یې رانه ټول هر څه خرڅ کړل څو ډاکټر صاحب یو خبره درته کوم خفه کېږې به نه ما وی دا بچې چې نن په کوم سټیج ولاړ دی دا ستا له لاس تا به دا بچې ځان ته رچته جومات ته سر مانځله نه بوتلی ماسخوتن به ریزار ته رچته مانځله نه بوتلی قرآن شریف به دی له په لاس کې نه ورکړی دی به د جومات ته نه بوتلی چې استاد یې درته سبق شروع کړه مدرسې ته به نه بوتلی دی به د ملا سره ناسته نه کړې ما ته ما مون نه کوو نو ده باندې به مې څه کوم زه نه یم تللی دی به مې څه بوتلی خو ماشومان یازبینو یو بس ما به پیسې ورکولې نو ما یې ګوره کم سخوندر چې ستا په کور کې مست شي که نه او ته پې یوې نه کې او په سټ ورته جغ وروا نه کې او هغه پټي ته به ونه دی نو تا ته هم ښکرې راوړمای مې هغه مست خوندر دی اوس ستا د لاس اوتې دی تا هم مې کمل نه دی کړی او په زوی دې هم نه دی کړی پیسه ډېره ګټې او ډېره دې وګټله او ډېره دې وګټله ژوند دې سرې ځه دا یې ته نن په مولیانو پسې ګرځې او پریشانه پروت دی ولې دې دا بچې دې ولې نه سمو ځان سره دې ولې مانځله نه بوته په ښه نه وه چې سهار تم پېشمني پاسېدې 2 رکعته نفل دې کولو دا دوی دې بلد کړی وي ښه نه وه چې ته سهار مانځله تلې دا دوی دې بوتلې وي ښه نه وه چې سهار د مانځه نه پس تا هم د قرآن شریف تلاوت کوو په دې دوی موږ څومره سادهګار یو موږ د 100 روپو د 100 روپو بوټې والو په میله کې او کورې په ګمله کې وکړو د هغې څونه خیال ساتو اوبه ورته اچو سره ورته اچو ګوړې کوو شاستراشي یې کوو ښځې سره پې جنګ هم کوو چې نن دې پوټې ته اوبه نه راچولې او ساره ماسخوتن ته تاویږو نو د 100 روپو بوټی قیمتي دی که بچی قیمتي دی
بچی خو د اربونو کربونو روپو بوټی دی اس خیال د بچی مونږ ونه ساتو مونږ یې دا خیال ساتو چې بنګلې والا والا مونږ یې دا خیال ساتو چې ښې موټرې والا والا د بچی د اخلاقو خیال مونږ ونه ساتو چې د ده په ذهن کې مونږ د پیغمبر مبارک او د صحابو اخلاق ور واچو د بچی د دین خیال مونږ ونه ساتو چې دا بچی دیندار کو دا سوچ مونږ نه کو بس پیسې په بچی ګټه یو را یادېږي زمونږ د دې علاقې یو غجي صاحب و یو میا صاحب و سمړ دی غریب خدای پاک دی بابا جي له به زمونږ راکړه زوی ډاکټر شو بارې ولېږه او چې راغی بابا جي ته به ویې زما زوی خو MBBS شو بیا سپیشلیسټ شو اوس بار ملک ته مې ولېږه او مولوي صاحب ډېر خوشحاله ما ورته یو ځل هغه ورته وی ګورې میا صاحب دا بچی خو دې ولېږه خو ګورې بار زما نه دی خوښه یاره جیوی دلته څه ماحول دی ډېر ښه ماحول دی دلته څه دي امن نشته هلته امن دی او تا دی او دا دي صفتونه دي یو ځل هغې جړلی وی یاره مولوي صاحب ستا خبره خو ټیک وه وی بچی مې بار وړی هلته ښه ده ورس هم ډاکټر دی او ډاکټر یې مې وکړل بس ما وی زه ښه ده چې د خپلې خوښې دې وکړه مفتو کې راته ډاکټره میلاو شو په ډاکټره خو ډېر لوی خرچه کېږي څه شو وی ما له به پیسې را لېږلې بیا باندې پیسې بندې کړې چې پیسې بندې کړې ما ورته وی چې بچې پیسې ما له رالېږه ما خو جایداد تا دپاره خرڅ کړې زما خو جایداد ختم شوی دی او خو مې تا تعلیم نه خرڅ کړ چې ته دې بله پیسې مې دله درکړې دغه یو کور مې دی یو د مور د یو ځای مې هم پکې پراته خور دی واده را زه به څه کوم څه به خورم وی دا کور خرڅ کړه که نه وی چې کور خرڅ کړم کوم خوا به ځمه په کرې اوسېږه که نه بس تا پکې ژوند تېرېږي ته څه کوې خیر په خبرو کې اوس یې راته ټیلیفون بند کړی او راته یې میسیج وکړ چې که ما د پس د دې نه پس دې ما ته ټیلیفون هم وکړ نو ښه به نه لته پیشه و دا مور دې پې ښځه دې پیشه خرڅ یې کړه دا دې ټیلیفون بند کړ ویې رټلم اوس زه څه وکړم مونږ دا سوچ کې پراته یو چې دا دوی انګلینډ ته ولېږه امریکې ته ولېږه نه زموږ د دې انکار نه کوو ښه تعلیم پې وکړه بالکل پې وکړه امریکا کې کېږي لندن کې کېږي فرانس کې کېږي ډېر خلک هلته اعلی تعلیمونه کړي دي او دلته راغلي دي او دا خدمتونه کوي دې هېڅ پوک انکار نه کوي ته په امریکا کې هم په بچي تعلیم کولی شي ته په انګلینډ کې هم کولی شي ته په فرانس کې هم کولی شي ته په جرمني کې هم کولی شي خو بنیاد خو دلته جوړ کړه که نه دین خو ورته وښایه قرآن خو ورته وښایه منځګزار خو یې جوړ کړه که نه نبوي اخلاق خو په دې بچي باندې دې وکړه که نه دې چې هر ځای ته دې به ټیک روانېږي قسم دې ما ته پته ده زمونږ بعضې پاکستانیان مسلمان په امریکا کې پاتې کېږي جینکۍ په امریکا کې پاتې کېږي زمونږ د خلکو نه ښه پرده کوي په انګلینډ کې بعضې خلک ما سره په ټیلیفون زما دا بیانونه اوري ما سره رابطې کې قسم دې په امریکا او په انګلینډ او په لندن او په دې علاقو کې ستا د مسلمانانو زنانه داسې پرده کوي چې دلته هم نشي کولی داسې جوماتونو کې مونځونه کوي چې دلته هم نه کېږي هلته د قرآن شریف درسونه هم کوي ولې بنیاد ښه جوړ شوی الله پاک که مونږ له بچې راکړه دې له نه چې دا نیازبین لوی کا او پړې پې وراوچه او سپندر ته جوړ کا دې له مونږ له خدای بچي راکړ چې دته قرآن وښایي د ده په زړه کې د صحابه کرامو او د رسول الله مبارک او د خدای محبت او مینه واچو دنیا خو روانه ده مونږ خو ټول به څوک په دنیا کې همیشه پاتې کېږي هر کله چې د دنیا نه به زموږ پلاران څه شو زموږ نیکونه څه شو مونږ بندو قبر کې به څه کوو په خدای یقین وکړه ما ته چې قبر کله رایاد شي یریږم چې خدایه سخته شپه د قبر شپړومبې شپه ده دا به دې له به زه څه به کوم پاتې کېدی خو نه شم هلته به زه څه کوم چې دا سا رانه وځي چې څنګه به وځي یا الله توبه چې دا فرشته رانه سا وباسي څنګه به وباسي او چې بیا مو لمبی دغسې به پراته یو خلک به وباچوي او بیا کټ کې مو یوسي خواږه بچي به رانه را رخصت شي والله که څوک تپوس هم بیا کوي د موت ته مال ګټلی پاتې شو په دنیا کې دولت ګټلی په دنیا کې دنم پاتې شو هغه رزق دې ګټلی هغه ایسي پاتې شو خاوره کې به پروت دی بنګله پاتې شو هلته خاوره کې به پروت دی بیا بچي پاتې شو هغه د خلکو د مخه دغه څلوېښت ورځې یا هفته به دعاګانې درته وکړي بیا دا قدرتي عمل دی فطري عمل دی چې مړي خدای پاک د بنده نه یېروي چې د خپل ژوند سم تېر کړي ته بیا یېري مور هم یېره شي او پلار هم یېر شي زمارو بنیادي خبره ده چې الله زمونږ بادشاه دی زمونږ مالک دی زمونږ رب دی زمونږ خالق دی مونږ سره ډېره مینه لري قسم په الله چې مونږ سره الله ډېره مینه لري دا نن چې تاسو دلته د جومات کې ناست یې ستاسو په زړه کې د دې مونځ مینه چا چولې ده الله چولې ده دا خو الله زمونږ ستاسو زړه کې واچول چې راشه ماته سجده ولګوه زړونه خو د رب العالمین په لاس کې دي ته لږ ور نږدې کېږه الله ته رسول الله مبارک فرمایي وی ته یو لیش الله ته نږدې کېږه الله به یو ګز در نږدې کېږي ته یو ګز ور نږدې کېږه الله به دوه ګزه را نږدې کېږي ته خدای له پیاده ورځه الله به په منډه راځي
دا یو مثال ورکړي نور خدای منډې نه وایي او نه په ګزونو ځان الله را نږدې کوي مطلب دا چې ته الله لږ خوشحاله که خدای به دې ډېر خوشحاله سکون کا غواړی رو اطمینان کا غواړی یو خو بچو له ښه ماحول ورکړي ښه تربیت ښه تعلیم پې وکړي ما ډاکټران یې جوړ کړی چې دې ښکلې خشته دیندار یم یو ډاکټر یم دې به ظلم نه کوي انجینیر ته جوړ کا ښه انجینیر ته جوړ کا مسلمان انجینیر ته جوړ کا چې دې کرپشن به نه کوي خشته ښکلې د ماحول کې تجارت هر څه پې کوه دا د دنیا د چلېدو ځای نه چې دا موږ نه کوو څه به کوو میزایل چې دې جوړ نه کوو انډیا دې نه خوري ایټم بم چې دې جوړ نه کړه ساینسدان نو ته ژوند تېرولی شي سړک کو د دې ټولو ضرورت دی خو کم از کم بچو له د دنیا سره د دین فکر هم وکړئ مونځ ته بوځئ تلاوت پې کوئ بهترین اخلاق ورته وښایئ ډېر نیت بینتوب په بچو مه کوئ الله ته نږدې کړئ چې د خدای عبادت وکړي الله به خوشحاله شي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان او پیری ما دقله پیدا کړی چې د الله عبادت ته چې په لاره په ګاډي کې روانې نو ته ذکر کولی شي که په دې ګوتم کولی شي په تسبو هم کولی په د عبادت شو کوي ته ځان سره قرآن شریف نن په موبایل کې شته ځان ته رسوي چې یو پاو سبق خو ویلی شي که ته چې په دکان کې ناست یې او ګاه کې نه نو ذکر کولی نه شي د عبادت شو کوي ته چې واپس راځې ذکر نه شي کولی ستا چې ډیوټي دی یو ځای کې نو همیشه خو ټیک د ډیوټي پوره کول ځان له عبادت دی چې هغې کې هم تا نه ظلم ونشي زیاتي ونه شي خو دا ډیوټۍ کې بعضې وخت سړي روزګاري ذکر کولی شي که داسې خلک مې لیدي قسم په خدای داسې مې لیدي دي چې هلته ډیوټۍ کې لګي خپل کار هم پې جبړه کې د شریف هم وایي ذکر هم کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي دا کوئ مامورات د هغې ړومبې قسم ته فرض وایي لکه مونځ شو الله فرمایي یقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مونځ وکئ او زکات ورکوئ دا د الله رب طرف نه مامورات دي او فرض دي که یو سړی یې نه کوي دی فاسق دی نه کول یې ګناه کبیره ده کول یې فرض دی دویم قسم ته واجبات وایي دا د فرضو نه لاندې مرتبه لري د واجب او د فرضو په کولو کې په عمل کې څه خاص فرق نشته د عقیدې په بنیاد فرق دی که یو سړی د فرضو نه انکار کوي دته کافر ویل کېږي او که د واجباتو نه یو سړی انکار کوي نو کافر ورته نه ویل کېږي نور عمل کې دواړه یو برابر دي څه خاص فرق نه لري لکه نبی علیہ السلام مبارک د قربانۍ حکم کوي چې تاسو قرباني وکئ د لوی اختر میاشت چې راوخیږي نو تاسو قرباني وکئ اوس دا قرباني دې ته واجب عمل وایي دریم نمبر عمل هغې ته مستحب وایي دا دي د دې مستحب نه مخکې یو دریم نمبر سنت مؤکد ورته وایي لکه موږ د سار 2 رکعاته سنت کوو دې ته سنت مؤکد وایي که دا دې وکړل نو ډېر لوی ثواب دی پکې او د حضور پاک تابعداري دې وکړه دا هغه کارونه دي چې نبی علیہ السلام همیشه کړي دي که یو ځل نه مې پریښي بېله خبره او که دا مسنونات دې ونه کړل سنت مؤکد یو عتاب پې شته ملامتیا پې شته چې ته څنګه د پیغمبر علیہ السلام ځان امتی ګڼې او د هغه د عشق او د اتباع دعوه کې او د هغه کار چې همیشه یې کړی دی نه کې څلورم نمبر ته بیا مستحب وایي مستحب هغه عمل دی چې نبی علیہ السلام یې ترغیب کړی دی یو کرت 2 کرته دا عمل هم کړی دی د سنتو نه لږه مرتبه سنت مؤکد نه لاندې لري لکه د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل شو یا د ماسخوتن د فرض مانځه نه مخکې یو 4 رکعاته نفل شو دې ته مستحبات وایي یو قسم داسې دي چې هغې ته مباح وایي هغه که ته کې نو څه خاص ثواب پکې نشته او که هغه نه کې نو ګناه پکې نشته دویم قسم رونو هغې ته منکرات وایي منهیات ورته وایي د هغې م یو څو اقسام دي یو قسم یې حرام دي لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا چې بدعملي مه کوئ دا بالکل د فرض مقابل حرام ورته وایي که یو سړي دا کار وکړه نو دی فاسق شو گناه کبیره ده دویم قسم مکروه تحریمی دی
دا حرام او د مکروه تحریمی منځ کې لږ فرق دی. کم چې د فرض او د واجب منځ کې فرق دی. که یو سړی حرام کوي نو پوره ګناهګاریږي، فاسق دی، او که مکروه تحریمی کوي نو دی ګناهګاریږي او فاسق دی. لږ غوندې فرق یې دی. که حرام ته د حلال وي کافر بشي، او که مکروه تحریمی هغې ته د حرام او حلال وي نو کافر کېږي پې نه. لکه ډېر څیزونه دا زمونږ په عرف کې مکروه تحریمی دي، د هغې نه ځان ساتل پکار دی چې موږ ته ځان وساتو. حرام قطعي نه دي خو مکروه تحریمی دي. لکه زه به درته د هغې یو مثال وښیم، نور مثالونه به یې پرېږدو. یو مثال یې لکه مثلا د سمسرې غوښه خوړل دي. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې دا مکروه تحریمی دي. څنګه د حرامو نه ځان ساتي ردې نه به هم ځان ساتي. یا د کوږ غوښه خوړل دا زمونږ په مذهب کې مکروه تحریمی دي. څنګه د حرامو نه ځان ساتي د دې نه به هم ځان ساتي. خو درجې د حرامو نه، د حرامو ته که یو سړی حلال وی لکه زنا ته نو دی به کافر شي، او که د دې غوښې ته څوک حلال وی نو پې کافر کېږي نه. بل قسم ته مکروه تنزیهی وی. مکروه تنزیهی هغه شی دی چې ځان ساتل ته ښه دي، که دې وکړل نو ګناه د باندې نشته، خو یاره ځان ساتل ته ښه دي چې سړی ته ځان ساتي. دې ته مکروه تنزیهی ویل کېږي. او دې کړل لکه مثلا په ولاړه باندې ډوډۍ خوړل. اوس که دا مکروه تنزیهی دی، که دې وخوړه بغیر د سوه زر نه، نو دا مکروه تنزیهی د په تا څه وبال نشته، ګناه د باندې نشته. یاره بهتره دا ده چې مې خوره، په ناسته کوه. او دا چې کوم مخکې قسم د مباحو مې راته وي دا د دواړو په دې منځ کې. نو د شریعت دو قسمه احکام شو. یو هغه چې پیغمبر علیه السلام وی وی که د هغې درجې مې درته وښولې، یو هغه چې نبی علیه السلام وی مه کوه د هغې درجې مې درته وښولې. اوس چې دا کم کارونه وی کوه دا دې وکړل دې ته نیک عمل وی، او چې دا وی کم کارونه مه کوه ځان ته ساته، د دې نه ځان وساته، دا هم نیک عمل دی. نیک عمل یوازې دا نه دی چې سړی مونځ کوي، دا هم نیک عمل شو. روژه نیول دا هم نیک عمل شو. زکات ورکول دا نیک عمل شو. سنت مؤکده کول دا هم عمل صالح شو. په مستحب عمل کول دا هم عمل صالح شو. لیکن یو سړی ته دا حرامو موقع میلاو شوه، وی نیکم خدای پې خفه کېږي، دا هم عمل صالح دی. یو سړی ته مکروه تحریمی میلاو شوه، وی نه ځان ته ساتم، دا هم عمل صالح دی. او یو سړی دی په ولاړه ډوډۍ ده، هلکه خیر دی کمه وخوړه، یاره ځان ته ساتم، د حضور پاک عام عادت د ولاړې د ډوډۍ نو ځان ته ساتم، نو بیا هم ثواب شو. نو نیک عمل څه شی شو؟ نیک عمل هغه دی چې حضور پاک کم کارونه ویلي دي او په هغه اندازه هغه کارونه وکړي، او چې د کم نه یې منع کړي په هغه اندازه د هغې نه ځان وساتې، دې ته نو نیک عمل وایي. د دې نیک عمل برکتونه څه دي؟ نو قرآن شریف کې الله فرمایي دو قسم برکتونه دي، یو د دنیا او یو د آخرت. من عمل صالحا من ذکر او انثى، یو سړی نیک عمل وکړي که دا نارینه دی او که دا زنانه ده، نو د دنیا برکت یې څه شو؟ فلنحیینه حیاتا طیبة، دنیا کې به ښکلی ژوند ورکړم، دی یو برکت. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، او په آخرت کې به له بهترین اجر ورکړم. دا دوه غټ برکتونه دي. د دې دوه غټو برکتونو لاندې بیا ډېرې مرتبې دي. د دنیا ښکلی ژوند څه دی؟ لومبې خو سکون او اطمینان، خوشحاله ژوند به تېری. دا نه چې مال به دې ډېري، مال شته که نشته به دې خوشحاله. دا نه چې بچي به دې ډېري، زامن به دې ډېري، زامن شته که نشته به دې خوشحاله. دا نه چې کور به دې بلډینګ مضبوطي، نه کوي ښه که ني، هېڅ پروا نشته به دې خوشحاله. دا نه چې ځمکې او جایدادونه او کارخانې به دې وي، که و ډېره ښه ده که ني، نو بیا به دې زړه مطمئن او زړه به دې خوشحاله. اطمینان قلبي د زړه سکون، دا لومبې د نیک عمل برکت دی. زه به یو مثال درته وښیم. یو بادشاه تیر شوی د بلخ د علاقې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه، بادشاه دی خو نیک سړی دی. یو ځل یو سړی په دې خوب ویني، په خوب کې وینم چې یو سړی په دې دربار کې چکر لګي، شاهي دربار ته چې ورته پریزیډنسي وی یا پرایم منسټر هاوس ورته وی، هغې کې لګیا دی
او منډې ترړې وی ابراهیم ابن ادهم کلک مټه راونیوه یا لکه څه کې وی اوښ رانه روک شوی دی هغې پسې ګرځم وی عقل ولره دا د اوښ د کتو ځای دی وی ولې دا څه ځای دی وی اوښ دلته نه میلاویږي دا د بادشاه محل دی دا د وزیر اعظم سیکرټریټ او محل دی دلته اوس څه کوي وی کوم دی وګورم وی صحرا او بانډو کې منډې وهه اوښان په محلونو کې څه کوي صحرا ته ځه بانډو ته ځه چې توبو پسې به تلي او خوراک پسې به تلي دا خو ته قمقل وی خلکه په محل کې دننه اوښ لټول قمقلتوب دی وی او نو وی په بادشاه کې دننه خدای لټول ګورې قمقلتوب دی دا نو بېانصافي ډېره کېږي پردې حق به نه ورکوې به دنه وهلې کېږي رعیت ته به خپل حقوق نه رسې دا ګورې رونو بادشاهي نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریو کسانو ملاقات عبادت دی وی د دریو کسانو یو کس پکې انصافدار بادشاہ دی عادل او علیہ السلام فرمایي وی یو څو کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې یو پکې امام عادل النیک بادشاہ دی که خدای پکې لټې لټولې وي چې د هغې مثال به م در کوم خو غالبه داسې ده چې بادشاه نه انصاف ډېر ګران دی ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو وی د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي هلکه د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري خو لږ د دې ځان له وګوري شونډه دې ورښکته کړي اوبګوس کړي جبه دې وسټي نو د دریاب غاړه ده بیا م عمر وی ماله پکار دي چې حیواناتو له دریاب په غاړه ګودرې جوړې کړم پکار دي چې په دې صحراګانو په دې ځنګلونو کې ولا حوضونه جوړ کړم چې د باران اوبه جمع کېږي چې حیواناتو ته تکلیف دی بادشاهي چلول اسان کار نه ډېر ګران کار دی کله مالم پریشانه شم چې زمونږ دا خلک په غضب د خدای اخته دي مونږ نیک عمل پرېښی دی په پریشانو سر یونس درته یو څو مثالونه ښیم نو چې دا خوب یې ولید نو دی چې خوبه پاسېد پریشانه شو واقعي دا خو ګران کار دی خدای او مخلوق دواړه ستا سره خدای خوشحاله مخلوق به خفه کېږي که مخلوق خوشحاله الله به خفه کېږي که د خدای حق ورکې د مخلوق تر باندې پاتې کېږي او که د مخلوق حق ورکې د خدای پاتې کېږي حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته یو خط راولېږه ناشنا و یو نصیحت راته وکړه بی بی عایشه صدیقه خو بی بی عایشه وکنه د حضور پاک کشر بی بی د هوښیاره څونه ده یو پوټینې غوندې خط یې ورته ولېږه پوټینې غوندې وی ای د مسلمانانو بادشاه واوره که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده خیال وساته که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده رضا وساتله د بنده خیال یعنی بنده خوشحاله که خو الله خفه که نو خدای به دې بندګانو ته پرېږدي اړو مدد به ورسره نه کوي او که کم انسان د بنده په مقابله کې خدای خوشحاله که چې بنده خپل کار کې خو چې الله خوشحاله شي وی د بندګانو د تکلیفاتو نه به خدای محفوظ وساتي والسلام دا دوه خبرې وي ذهن کې واچو مې دې ته نصیحت وایي بادشاه ته دا نصیحت مه کوه چې دا چلو که او دا چلو که دا ستا مقابله د الله او د خدای سره دی یو خوا بل خوا د بنده سره ده کوشش کوه چې دواړه خوشحاله وساتې که داسې مقرره چې اوس بنده خوشحاله هم خدای خفه کېږي نو د عایشې بیبي نصیحت څه شو بنده خوشحاله هم خدای خفه کېږي پرېږده بنده الله خوشحاله که د بندګانو نه به خدای ساتي او که بنده دې خوشحاله که او خدای دې خفه که بیا د خدای زور ته ټینګ شه نو ابراهیم ابن ادهم چې دا خوب ولید حیران شو او سار وختي دربار کې ناست دی اخو به قاضیان مو د هغه زمانې بادشاهان فیصلې به هم کولې یو سړی نیغ راغی هغه سړی داسې دی چې د هغه د دې مخ یو روب دی یو هیبت دی چې کم په مین ګیټ باندې کم کسان ولاړ دي پولیس والا هغې هم دې تپوس ونه کړه چې څوک یې څه کوې چې ورپسې په بل ګیټ کم کسان ولاړ دي سیکورټي هغې هم تپوس ونه کړه چې کوم د بادشاه مخصوص دفتر دی په هغې ورغې هغه سیکورټۍ والا هم تپوس ونه کړه چې ته څوک یې او کوم خوا روان یې نیغ ابراهیم ابن ادهم له ورغې او داسې شکل هم عجیبه غوندې اوس ګوره الله چاته هدایت کوي یا لکه څه کوې ابراهیم بن ادهم په کتو شو چې دا سړی نیغ په دې ګیټونو راغی اړو چا ورته وویل چې ته ودرېږه
او سړی هم داسې خیرن خچنه او شلیدلې څپلۍ او شلیدلې جامې لکه څه کې خیر دي. وی صاحبه دا اسرائیل راغلی مې لګي او بوټې پکې شپه نیمه دمه کوم. او سړی خو لیوانې وخت مونږ خو یې روغ دی، خو دا چې نیغ په نیغه راغی نو معلومېږي دا چې دماغي جوړ نه دی. کاکا سړی بازار کې ده، هوټل ریسټورانټ هغه بازار کې دی، هلته شپه کوه. وی دا څه ځای دی؟ وی دې ته د بادشاه محل وایي. وی ښه؟ وی څوک دی بادشاه؟ وی زه یم. وی ستا نه مخکې دلته څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې دلته څوک و؟ د هغه پلار. هغه نه مخکې څوک و؟ فلانکې. هغه نه مخکې څوک و؟ فلانکې. وی چې دومره خلک په یو ځای تېر راتېر شي هغې ته سړی نه وایي څه ورته وایي؟ اوهو مونږ خو یې سړی لیونی دی، سړی خو بل شان سړی وخت هوښیار د زمانې وخت. ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سڑی نصیحت کو خو بہترین نصیحت تے. نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا کے دا سے جن تیرا ولکا دا ناشنا انسان. غریب نے مراد دا بے مال مسکین فقیر نہیں مراد، خطا نشی. دا سے جن تیر کا سوک تم نہ پیجے، ناشنا دا دان نہ جوڑ کا مسافر ہے. یو مسافر چی دو سلور ود یو دے کے دمکی او کدا سینین عابر السبیل لکه د لارې تېرېدونکي. او نبی علیہ السلام فرمایي مالی ولی دنیا، وی د مو د دنیا څه دي؟ وی د مو د دنیا داسې مثال دی چې یو مسافر د اونې لاندې روز شپه تېره کړه او بیا ترې روان شو. چې دا خبرې ابراهیم بن ادهم واورېدې، اسم نیکۍ د توجه وه، خوب یې ولید، بادشاهي پرېښوده، لاړ. بس حکم یې وکړه ځان له خپله بادشاهي سنبالوې، نور نشم کولی. بادشاہ نے استعفا ورکړه. زمونږ بادشاهانو غوندې نه چې په زور لړکوه نه لړکېږي، نه باسي پرېښوده، استعفا ولیکله کاغذ او کوم چې د ده نه لاندې سکرټ راغله ورکړه، سلام علیکم ځان له بل بادشاه ګورئ، لاړ. د الله عبادت کې سر شو، بیت الله ته، مکې مکرمې ته، مدینې منورې ته، بس لګیا دی د الله عبادت کوي. داسې عبادت هم نه دیني علم حاصلوي، لګیا دیني علم حاصلوي، د نبی علیہ السلام مبارک حدیث هم زده کوي، قرآن هم زده کوي، او لګیا دی خپل ذکر و اذکار هم کوي. رعیت ورپسې شو چې دا سړی به کوم ځای پیدا کړو، دا به کوم ځای. یو ځل ته چا تپوس وکړو ابراهیم ابن ادهم، وی د بادشاه خوند ډېر وکړه، د دې غربت او د دې فقیرۍ ژوند خوند ډېر دی. کم خوند ډېر دی؟ ورته وی دا ډېر مزېدار خوند دی. ګوره سکون او اطمینان د زړه خو دغه شی دی که نه؟ وی دا ډېر مزېدار خوند دی. یو ځل مې د ماسخوتن مونځ په یو جومات کې وکړو، کېناستم او ما ته یو ښه غوندې جومات ښکاره شو، ګوټ کې کېناستم چې نن به زه ټوله شپه خپل رب یاد کړم، الله الله به کوم. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله ذکر چې کې الله سره دې زړه جوړ کړه نو له اطمینان شو که نه؟ مونږ له ولې پریشانه یو؟ مونږ له خدای سره نه دي مخامخ کړی. ګوره دا سویچ چې بجلی کې ورکړې نو بلب به بلیږي، او که دا سویچ د بجلی د هغه بلک پلک په ځای په نورو سوړو کې منډې، قیمتي سوړو کې منډې، بلب بلیږي نه. دا سویچ مونږ له چا سره کنیکشن تعلق جوړول پکار دي؟ الله سره. چې الله سره مونږ د خپل کنیکشن برابر کړ او دا سویچ مونږ هغه سویچ سوري کې ورکړه پلک کې چې هغې کې بجلي شته، بلب به بل شي. نو مونږ سویچ کمو پلګونو کې ورکړی دی، د خدای نه مازیوا په نورو کې نو رڼا نشته که نه؟ رڼا کم ځای نه ده، نشته رڼا، اطمینان نشته. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وی جومات ګوټ کې کېناستم، خپل رب مې یادو، خلک رورو خواره شو، زه هغسې الله ته ناست یم. د جومات امام مؤذن لاړ، خادم راغی، ما ته کاکا ته څه کوې؟ ما دا د خدای کور دی، دلته به زه شپه وکړم. وی نه اوځه شبه، لکه دا خو وقف جومات دی د چا، خو دی نه د خدای کور دی، پرېږده د دلته شپه کوم، خپل الله یادوم. وی زه هغه سره په باس شو، د مټیو نه یم ریخ کړم، جومات اوچت او په پوړو د پاسه وغورځولم، چې پوړو نه دیکر وغورځولم، لته یې راکړه لاندې راورغړېدم. وی زما د الله په ذات قسمي چې زما سر به د یوې پوړۍ نه بلې له راته او د بلې نه به بلې له راته او د بلې نه بلې له ځمکې ته راورسېدم، او هغې ټق د پوړۍ سره چې زما په زړه او په دماغو د الله کم انوار او برکات نازلېدل نو هغه نه شمیري چې کم بل ځای نه دي نازل شوي. شپه مې په بیابان وکړه، خپل خدای ته مې ډېر وجړل، ډېر زیات مې وجړل چې الله زه اوس هم په دې خوشحاله، ستا په دې عمل خوشحاله. د دنیا یو څو ورځې تېرې به شي،
دا رعیت ورپسې ګرځېده وزیران اده په دې بل سړی کېنو زوی لا ماشوم دی یاره داسې انصافدار بادشاه زمونږ د مخه لاړ نو چې یو ځای کې چاوی هغه ځای یو فقیر ملنګ ناست دی د دریاب په غاړه مونږ ورې فقیر ملنګ هغې ته وایو چې دا په کوڅو کې خیر غواړي دا نه خیر غوښتل او په کوڅو کې سوال حرام دی ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي مونږ چې زر د فقیر ملنګ نوم وایو نو مونږ دې مت تماریا غاړه کې چې کچکول چولي او سخا بینتي د ټپي مونږ نه کوي استنجاو کې ځان هم نه سخا بینتي دي مونږ وایو دا کمال والا دی او خدای ته رسېدلی دی دا مردار دی ګناه کبیره والا دی سوال کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې یو بل مسلمان نه سوال کوي د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې غوښه نیته شډو کې وي شریعت په هغه نظر کې شریعت ته ګورو چې کم نظر مونږ ته خدای او رسول خوري دی نو دا سوال کول او دا خیراتونه په کوڅو کې غونډول او کچکول ګرځول د ځان د پاره څوک وي د پلانکي بابا ملنګ یم څوک وي د پلانکي بابا ملنګ یم څوک وي د پلانکي بابا ملنګ یم دا ګناه کبیره دا فقیر ملنګ نه دی ښه ځان له ناستې د دریاب په غاړه باندې خدای یادوي او یو څادر دی ولا هغه څادر په یو ستن باندې ګنډي دې کې د وزیرانو صحیح کپوی راځي او بادشاه سلامت دا څه کېته بادشاہی پسې خلک څه نه کوي بادشاہی دې پرېښوده دا قصه دې شروع کړه ده په کومه سر شوې راځه نیک بخته خلک در پسې پریشانه دي چې واپس دې بوځو په تخت شاهي دې کښېنه څومره نوکران به دي څوک به دنه مخکې ځغلېدل څوک به دنه وروسته ځغلېدل خولې نه به دې خبره نه ووتې چې خلکو به دله رامنډې والي دا دلته ناستې ځان له ستن باندې دغې ګنډې هغې ورته یې پرېږېده ماله چې خدای کومه بادشاهي راکړه نو هغه بادشاهي دا ستاسو د هغې بادشاهۍ نه ډېره زیاته بهتره ده نوکرانو خندل چې د بادشاه صاحب په دماغو کې به فرق راغلي علاج به ولو وی څه بادشاهي ده ستاسو وی زما دا بادشاهي ده ستنې د تار نه وویسته او دریاب ته یې وغورځوله وی زما بادشاهي تاسو منئ وی دی دا ستن الله پیدا کړي اوهو یاره بادشاه سلامت دماغ کار نه کوي که دماغ ټیک نه دی دریاب ته ستن وغورځوله څوک بیا را پیدا کوي چې په میدان دی وغورځوله څوک یې نشي پیدا کولی دا دریاب کې دا به څوک پیدا کوي پوج پولیس څوک یې نشي پیدا کولی دماغ یې خراب شوي دی علاج وله پکار وی دماغ مې نه دی خراب شوی پیدا کوي وی صاحب دا به څوک پیدا کوي وی ښه دریاب کبانو ته حکم وکړو اواز یې وکړ ای د دریاب میانو یو ستن مې دې دریاب ته وغورځوله مهرباني وکړې مال هغه خپل ستن را پیدا کړې وی په سترګه ړوند که وړوند په یو سترګه په خوله کې هغه ستن نیولې ده او د دریاب دې غاړې ته راغی او دته هغه ستن راوچته کړو لاس کې واخیسته دې ته بادشاهي وایي نیک عمل د زړه اطمینان پیدا کی بادشاہ کې هغه ته ځان هغسې مطمئن نه ښکارېده لکه په دې فقیره کې چې د خپل ځان څنګه مطمئن ښکاره شي او دا نه چې ګنې بادشاهي ګناه ده دا یو مثال به هم درکړم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه وفات شو خواجه صاحب خو ډېر لوی سړی دنیا خلک جنازې له رالل دومره خلک جنازې له رالل چې انتظار نه شو کېدی چې دا دومره خلک دا څنګه جمع شو لکه خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ هم ډېر لوی عالم هم او د هغه په لاس ډېر هندوان او سیکان مسلمانان شوي ډېر زیات خلک ډېر مریدان یې دنیا خلک رالل اوس دې کې به په د جنازې انتظار دی چې جنازه به څوک کوي یو سړی راوچت شو اعلان یې وکړ خلکه وی خواجه صاحب ما ته یې وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه که دې څلورو کې پکې یو صفت هم نه نو زما جنازه دې نه کوي لومبي صفت دا دی چې ده به په ژوند کې تهجد نه پرېښی خو تهجد خو ډېر خلک کوي خو چا نه شپې پاتې شي که نه بیماري اوده پاتې شي لومبي صفت به دی چې په ژوند کې به تهجد نه پرېښی